دا غیر مقلدینو پسندیدہ شخصیت ابن تیمیہ پخپل کتاب حوال الاحتفال صفحہ نمبر 21 کی لکھی چې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د محفل میلاد تعظیم او د سالانه محفل میلاد انعقاد ځنې کسان کوي او کم خلک چې په ښه اراده او نیک نیت د محفل میلاد دا محفلونه جوړي نو په دې کې هیڅ شک نشته دوی له الله تعالی عظیم اجر او ثواب ورکوي ځکه چې په دې محفلونو کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تعظیم او تکریم کیږي قدرمنو د پروګرام په دې برخه کې اوس زه د سلور منټو د پاره خاص کوم قاری عبدالستار صاحب ته چې راشي په سلور منټه کې یو څو کړه خسته د نعت شریف مونږ ته وایي قاری عبدالستار صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إذا ما خستان بين شملتا نزار زار سار خادم مكلا ولم چید بار بار ولم چید بار ایزما خستان بین شملتا نزار زار سر خادم مکڑا ولم چید بار بار ولم چید بار زار سر شملتا نزار زار شملتا نزار دیر کل جانا مین تا دزر درمان میں بس دلا ایمان میں بس دلا ایمان میں دیر کل جانا بس دل ایمان میں بس دل ایمان میں تازما دستر گتار تازما دزلا قرار اے زما خستا نبی شملتا نزار زار شملتا نزار زار اے زما خستا نبی شملتا نزار زار زار سر خادم مکڑا وینم چیدی بار بار وینم چیدی بار زار سر نزدین کار خواک دروزی مکار منا باد پوئی مکار منا باد پوئی مکار زار سر نزدین کار خواک دروزی مکار منا باد پوئی مکار منا باد پوئی مکار ستڑے دنیا نیام خوخم دے دمین کار اے زما خستا نبی شملتا نزار زار شملتا نزار زار اے زما خستا نبی شملتا نزار زار زار سر خادم مکڑا ولم چید بار بار
फिल्म चे दिबा